قدرمن دوستانو او له ډنمارک څخه د افغان غږ د ټلویزیون ګرانو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او درناوی وړاندې کوم. یا فایزه جان دغلته مال نه موټر نه کوزه شو او راته غږ کوي چې دلته راشه چې دلته راشه سترګې روښانه او سترګې دې تا روښانه څه خبره ده؟ تاسو همیشه د افغاني ډوډۍ خوښي کوئ او کنه اوس مې نظر په دې ولګېد دومره خوشاله شو چې دا خو کوپنهاګن کې زمونږ خپل ډوډۍ افغاني افغان فود والله تا خو عجب او څه خوندوره ډوډۍ ښه مزهدار او ارزانه او ولته وګوره دا خو لا بیل رستورانت نه درلودل مګم افغاني نه درلودل اوس چې مې دا ولید بیا اندازه خوشاله ښه نو دا خو ډېر کوچنی ده نو زه خو راځه چې امتحاني لاړ شو یو ډوډۍ به هم دلته وخورو او بل به پوښتنې ترې وکړو چې دوی څه ډول خدمات لري که نه اوه قدرمن دوستانو موږ د دې پخلنځي نو تر اوسه خو ماته پخلنځی د وګورم چې فیضه جان خو وخته بیا ځای نیولی ده اوه نام خدا نام خدا د جلال آباد چپلي کباب او نام خدا نام خدا خوندوره قابلی او د څنګ کې دا شوله وطني شوله ګوره او شنونده و بیننده عزیز و گرامی با خدا ما تازه از افغانستان آمدیم این میرخم نان ما بیخی دمی افغانستان نخورده بودم این سعی که تو هنوز خو نخوردیم خو ما که میبینم اینجا رنگ والا یه حتما خیلی کور دوره نان خانگی خب اتو کار میکنیم فیضه جان شما نوش جان کنین یا بیاین که بعد که یک همکاری کنین همین نان بان خیر است دمی گرچه از سر نان خیستن هم یک کار خوب نیست نه بیا که پرسان کنیم که چی گپ است او قدرمن دوستانو لار باشو او گورو چې دغه پخلنځي له ځینو مسؤلینو سره خبرې وکړو چې دوی څوک دي چیرې موقعیت لري او څه ډول خدمات ورته دي شنونده و بیننده عزیز و گرامی بار اول است که البته یک جای من با فکر میکنم یکی از مسئولینی بخش اینا السلام علیکم بخیر خیرت څنګه هستی صحت مو ښه ده خیریت ده ډېر خوشحاله شوم چې ولیدلې موږ تصادفي نه دي لارې کې دي دا ستاسو لوحه دې فیضه جان ولیدله وایي صبر وکړه چې زیری وکړه ما د چی وایي چې راشه چې عجب خو د کابل ډوډۍ به دې هېرې شي نو د ډوډۍ په کیفیت به وروسته وغږېږو اول خو دا نوم د قدرمن دوستانو ته ځان معرفي کړه دا نوم دی او څونه وخت کې ډنمارک ته راغلی زما نوم ایمل صافي دی او ډنمارک ته 1995 کال کې راغلی اوه 1995 یعنی سال 1995 تشریف آوردن دنمارک جناب صافی سر ایمل جان او دا رئیس ته داسې یو څو کارونه بدل کړه خو د اشپزي زما خپل شوق ښه ډېره ده یعنې شوق یعنې وطن کې دې اشپزي کړې وطن کې مې هم داسې لاس مې خوراوه نو ته خو ډېر ځوان یې نو هغه خو بیخي هلکی وي نو کور کې دې کار کوو کور کې بادار ډېره ده ښه اوس به راته ووایي چې دغه ستاسو نه پوهېږم زه ورته پخلنځی وایم یا رستوران خو رستوران به ما ته نه ښکاري دومره ډېر اوله دا راته ووایي چې دا چیرې موقعیت لري دا ځای به یې موږ ته ووایي د دې لارې نوم د ایسلیوکوس وایي ښه دا په کوم کمون کې ده دا کوپنهاګن په ښاروالۍ کې د هوزوم سټیشن سره تقریبا داسې 15 متره کې کوم سټیشن سره هوزوم سټیشن دی دغه ځای کې هوزوم سټیشن دی دغه ځای کې هوزوم چوک دی موږ هم دې مابین کې پراته ډېره ده او یو نیم کال هم کېږي چې دلته راغلي مخکې موږ په پرسون کې یو څلور شپېته نمبر کې هلته ما 13 کاله کې بیا لاړو پولسټون ته هلته مې یو نیم کال تېر کړه چې هغه ځای مې ورباندېده نو دا ځای الله تعالی راته راوښودی صافی صاحب ما زړه کېږي دا ډوډۍ څنګ کې اوس هم بوی راځي زیات به خبرې راځئ تاسو کښېنئ تاسو کښېنئ دواړه به کښېنئ تاسو کښېنئ راځئ خبرې به سره کوو په ګاډه باندې دلته کمره کې دلته ایښه ده نو اوس راته ووایه چې دلته په ډنمارک کې دغه د پخلنځي کار تاسو کله راپیل کړه همدلته وایي که نورو ځایو کې ما مخکې وویله چې 18 کاله زموږ پروفیسونس وایي او بیا هغه وخت نه موږ کارونه کول خو هغه وخت کې موږ سره رستوران هم و داسې رستوران نه دی اشپزخانه ده
او که څوک انډیوالان راځي افغانان یې غواړي چې کېږي ښه یعنې دلته رستوران نه دی نه رستوران نه دی خو کله کله دا زموږ فرهنګي غونډې کېدای شي دلته د یو لس نفرو یو لسو شلو کسانو ځای شته دی یاران دوستان چې راځي که له کابله راغله دی خو په خدای چې ښه ډوډۍ به در باندې وخورو ملا خو مې نه ده خوړلې خو دا وګورئ د جلال آباد دغه خوشته ده دا کباب ښه صافي صاحب محترم څه ډول تاسو خدمات وړاندې کوئ انټرنیټي دي مخامخ راځي درته څوک فرمایش درکوي ټلیفوني دي څنګه دي زموږ سره دا ټولې لارې شته دي انټرنیټ باندې کولی شي فیسبوک کې موږ خپل سایټ لرو ټلیفون نمبر هم لرو او خلک کولی شي چې موږ سره په ټلیفون باندې اړیکه ونیسي د یو کس نه نیولې د زرو کسانو یا 800 یو واده هر قسم پروګرام چې د هغې ټول فرمایش ضروري ده چې زموږ د مینیو یې واخلي ښه دا د مینیو په ډول ده لومړی مینیو دویم او درېیم داسې موږ داسې دغه اکسمپل سازي کړي دي چې خلک پوه شي ځینې خلک اولنی واري چې داسې یو پروګرام نیسي هغه یې نه پوهېږي چې اوس دا څه شی واخلو نو موږ تقریبا داسې نو تقریبا یو ټیم تاسو کړی دی سړی کولی شي چې موږ د خپلې خوښې اډر راکړي لکه فرمایش راکړي د څو نفر کولی شي امی شنونده و بیننده عزیز و گرامی بفهمیم که چند نفر فرمایش میگیرن اینا یعنی میشه که از 50 نفر بالا باشه یا پایین نمیفهم د یو کس نه شروع دي چې موږ اشپزخانه کې موږ 1500 800 از یک نفر تا 1000 نفر والله این بار اول است که یک چیزی رو من میشتم دلته موږ داسې امکانات در مینیو کې راته ووایي چې هغه خسته غذاګانې چې د افغانانو خوښېږي هغه کم افغانانو خو چې خوښېږي قابلي پلو دی قابلي پلو چپلي کباب دی نه چپلي کباب که باز دور از دلتان دیگه حالا خب من میخورم ما جان دیگه شوله تا بخو پرده تا اینه خلاص اینه میگه پرده تا نکنه نه شوله گوشتی شوله گوشتی منتو دی منتوم داره بورانی بانجان دی بورانی بانجان دی خو دو پیازه ده او دو پیازه ده وچه روړی او ترکاریګانې موږ سره هر څه شته موږ سره نور شی نه مشته خو تاسو سیخي کباب او سیخي کباب دا نه موږ خو ډېر نه شو خوړای خو موږ سره نور شی نه مو حالا صافی صاحب محترم لطف کردن ما خواستیم که فقط یک ببینیم که چی رقم از غذا اینا لطف کردن مال کی بخوره با خدا من کاش که اولادای خودم می آوردم در صورت جناب صافی صاحب یعنی دسی کیدای شي چې اما اورس تاسو فرمایش دی وای چې دا نن مونږ ته میلمانه راغلي دي او دسی کیدای وسل ځکه لاس کسه شل مشکل نشته دی ځکه لاس البته چې یو څه مراعات به پکې نرخونه کې خو مراعات یا از خاطر ما خود که مراعات بکنن بگن اینجا که آمد نام مرا بگید نام فیضه جان استاسو چې عوام استعمال ځان څه یو لاس کیسه مرام الله جوړو سي خوشاله شو جناب صافي صاحب او هیله لرم چې زمونږ افغانان چې په ډنمارک کې اوسېږي دا دوه خبرې په پام کې ولري یو خو زمونږ سیالي د افغانستان رستورانونو سره اوس جوړه شوه چې دغه د ورور کابل کې کونړ کې او مزار شریف کې شته خو دلته شته دلته موږ ټول هغه شی دیگه والا به جلال آباد برومین او بل خبره دا ده چې دا کورونو کې دومره مصروفیت او بوختیاوې دي چې خپله د هغې مقایسه نشي کولی ولکه که شوق نه څوک کوي دا خو بېله ده او که غواړي چې مېلمستیا یې د بار نه راوغواړي یعنې که د مصارف په هغه اندازې ورته وي نو مصارف یې تقریبا یو شی راځي او تقریبا ما اورېدلي چې ستاسو نرخونه او بیې ډېرې ښې دي مناسب دي یعنې ملا ماتوونکي نه دي خب شنونده و بیننده عزیز من خیلی شما را اینجا دعوتتان میکنم به نام ایمل آباد فود خب مگر در یک چمن تابستانی اینال ما بپرسیم از این شخصی که اینال به این چمن هم میتونم بیارم برای ما تنه اینا صافی صاحب که میلمانه ولو او یو باخت یو چیری نشت نو څنګه کیسه مشکل نشته موږ د ادرس راولې راځي چې وایي دا بل چمن د شهر یو پاتې کیږي دیگه میمونای چانه
خوب بزرگ میکنن. واقعا بسیار عالی. خب ما هنوز این غذا را نخوردیم اما همین شکلش که میبینیم بسیار عالی است، بسیار خوب، خدماتشان بسیار برجسته است. دیر زیاد ممنون که جناب صافی صاحب تشکر هیله ده چې مونږ په بل راپورتاژ کې وکولی شو د دې خوند او مزه قدرمن دوستان چې وایي زه به خوشحاله شم انشاءالله بله ورځ راځو چې تاسو ټول رښتیا وایي نو د دې په باره کې جدی اوسه. خب شنونده‌های و بیننده‌های عزیز و گرامی، من فکر میکنم تنها ایران نیستند در اینجا افغان‌های دیگه هم مصروف غذا تهیه کردن هستند. دستی در موز کسان هم شدن و محترم کسان دیگه عزیزان دیگه برای از اونام سلام و احترام خود ما تقدیم میکنیم. کسایی که همین نوع خدمات خدا کنه یک رستوران خوب کلان افغانان داشته باشه در کوپنهاګن رقم هامبورگ بود. دیر زیاد ممنون جناب صافی خوشحال شدم. تاسو ته نه تو خوب موږ سره ډوډۍ خورې کنه زه خو ډیر زیات تاسو چې ځان نه وخورئ کنه که زه سره ناست یم کېدای شي ویله کو پیسې به اخر کې سپارو به ښه قدرمن دوستانو تاسو دغه برخې وګورئ چې څومره ښکلي دي او والله چی یک غذای باش که من از فیضه جان پرسان کنم. فیضه جان والا دا ډوډۍ خوري ته وګوره چې دا کباب څنګه ده دا چپلي کباب توی امیره ادیپو که یک دفعه ما ببینیم این چپلی کباب نه یک توتهش کردگه توته خدا قرآن یادتان بخیر دیگه جلال آباد امان الله خان باغ که چکنی چپلی کباب بخوری بس هم حاصل دیگه خلاص دلتان شد که برین افغانستان نان بخورین اینه بیاین اینجا پشت نان افغانی دق نبیارین. نانای بسیار خوب است. دیر زیاد ممنون فیضه جان. ممنون تاسو نو د دې دغه رستوران صافي صاحب نه بله صافي صاحب نه کورنۍ نه مننه کوم دا امکان برابر کړو چې موږ وکولای شو د کور نه لګراو واقعا تاسو ګورئ د دوی ټلیفون شمیره الته په دې هغه کې حتما شته د په دې پای کې کنه دلته به حتما زه فکر کوم چې لري دوی ټلیفون شمیره دغه خو بنئ دا دوه شمارې مونږ ته ووایه تاسو یا پنځه اتیا نوي و پنځوس دا بله یو دیرش دیارلس نونس صفر اته باشین که ما میره بخوانم 25 80 90 57 یک شماره اینه ببینید و شماره دومش 31 13 19 0 8 افغان فود در کوپنهاگن. خب بیننده‌های عزیز و گرامی داخل آشپزخانه شان آمدیم ببینیم که اینجا چی گپ است. سلام علیکم. صحت شما چطوره؟ ببخشید که شما در کارم بودین و مزاحمت کردیم. نامتان بگوین مکمل برای ما و یعنی رستوران شما کجا موقعیت داره؟ نام عزیزالله خان نظامی. بله. بگذار نه رتبه معلوم است. چرا نظامی کسی رتبهش معلوم میشه؟ خب پیش صبح جان بعضی وقتا میایم بسیار عالی کمک میکنیم بسیار عالی. خب کجا موقعیت داره؟ این دیگه اوسمتو میگن. اوسمتو. خب آل امی فرمایش را که شما میگیرید. بله. هر رقم فرمایش میگیرید؟ غذای افغانی، پاکستانی، ایرانی. خب این غذای پاکستانی هم هست. بله. که این پاکستانی چندان جور نیست که خیلی امی ایرانی است. خب در صورت نیک کل مملکت ها قابل قدر از مردمشان مذاق کردیم. خب در صورت یعنی که شما اندیش خدمات همزمان مثلا اگر 10 فامیل بر شما فرمایش بده قبول میکنه؟ میتونید؟ بله. امروز تقریبا 6 فامیل. یعنی پیسکیلی جدا مختلف. از 5 نفر گرفته تا 1000 نفر. همون رقم دیگه. نه تا 600 نفر ما نامجوری موازنه یه دیگه خوب آدمای نظامی خوب میتونن آدمای نظامی خوب یادت دیگه برای جور کردیم نام آرام خودت عروسی کردی؟ عروسی کردی؟ خب ما گفتیم مگه عروسی نکردی؟ دختر دو بچه دارم 3 زن گرفتی؟ یه خب بقید خوب است که خودت بگردیم شاید سر ما بفتن در بسیار زیاد تشکر لطف کردید خوب
یکی پولندی یکی ما بعد از این زیاد مهم طرفدار دارم خویشاوند شد. بسیار تشکر لطف کردین، زنده باشین، ممنون. خب فیض جان راځه چې اما خو به داسې به وکړو چې د دوی نه به دا قسمت به واخلو او داسې به لاړ شو خپل میز خواته به لاړ شو. میریم به طرف و ببینیم که بازم اینه والا بسیار خوب است. اینا دیگه این راپورتاژ که دیدین، این گزارشه که کوتاه ما را دیگه یک لایک کنین و نوشته کنین برای ما. یو دوست یو بل دا چې نو خدا دومره طرفداران د دې ډوډۍ دي چې موږ راغلي نو خدا مثلا قطر ولاړ حالا که میبینین میبینین والا فرمایش ورکړي دی واقعا خو دوی بزایم په دی هغو کې به کورو ته وړي دا دلته په دې بکسونو کې وړي او نو دا هر څه دوی مجهزه دي. نه خود گورش شده او خط او در دوره نو واقعا ما که دیدیم این فیض جان خو خورد نوشی جانش اون صفتش شروع کرده بتونه میو خورد خنده کو چپلي کباب خنده کو ټول ډوډۍ خنده ورته دیگه یک رقمی شلالای بگویم چی رقم ما خوردیم دیگه. اگر دلتان شد بین و از نزدیک کیفیت این غذای زیبای افغانی را هم و لذیذ افغانی را هم ببینین و بچشین.